السلام علیکم. ګرانو کتونکو، نن په دې ویډیو کې به زه ستاسو مخې ته د پښتنو چې کومه قبیله ده د یوسفزو د هغې یو مختصر غونتې تاریخ په کوشش کوم چې ستاسو مخې ته کېږدم. دا تاریخدانان لیکي چې د یوسفزي قبیله چې ده نو دی تقریبا په 550 هجره کې دی دلته نه د پېښور نه د پېښور د سیمې نه جوب علاقې ته تلي وو، بلوچستان ته. هلته کې دیره وو. بیا دی خپلو کې د پښتانه خو چونکې چې کوم دی نو دی په وینه کې د جنګ شامل دی او جنګیالي شاندي، نو دی به هلته کې علاقایي جنګونه وو. نو د هغې د وجې دا یوسفزي چې کوم دی نو دی بیا صوابۍ ته راله او صوابۍ کې زیده نومې یو کلی دی چې په هغې کې بیا دیره شو. نو چې دلته دیره شو نو د یوسفزي یوسف بابا چې کوم و، یا یوسفزي تی چې کوم مشهور دی، نو دا یوسف بابا د ده یو ورور عمر، نو هغه دلته کې وفات شو. او چې عمر بابا وفات شو نو د هغې نه پس دی بیا دوباره چې کوم دی نو جوب ته لاړل او د عمر بابا زوی چې کوم و مندن، هغه هم ورسره و. او د عمر بابا ښځه دا یې ځان سره کړو یوسف بابا، او دی لاړل واپس جوب ته. جوب ته چې لاړل نو هلته کې بیا چې کوم دی نو دی د خپلو کې بیا څه جنګونه منګونه شروع شو، او په هغې کې چې کوم دی نو د یوسفزي ډېر خراب شو، ډېر زیات قتل و غارت او خون خرابه پکې وشو. دی افغانستان ته لاړل، کابل ته چې لاړل نو هلته کې دی به وخت تېرو، ژوند یې کو. نو هلته کې هغه ټایم چې کوم دی نو د یوسف بابا نه پس د یوسف بابا چې کله وفات شو نو هغه نه پس د ملکي چې کوم و د پښتنو د مشري د یوسفزو دا د سلیمان شاه په حق کې راله، د ملکي سلیمان شاه ته میلاو شو د پښتنو د مشري. نو سلیمان شاه په مشرۍ کې بیا دی چې کوم دی د یوسفزي دی ډېر زیات طاقتور شو او ډېر طاقت یې وموندو. نو بیا چې کله سلیمان شاه بوډا شو او دغه شو، نو هغه ټایم کې د سلیمان شاه چې کوم و نو دغه ټایم کې بیا تیموریانو چې کله حکومت شو، نو الغ بیګ د مرزا الغ بیګ نوم تاسو ته وپته وي. مرزا الغ بیګ چې کوم و نو دی چې کله تیموریان په افغانستان کې په زوالو، نو د الغ بیګ چې کوم و نو دی د سلیمان شاه په کور کې اوسېدو او رالویم شو، بیا لوی شو. نو چې کله تیموریان په زوال شو نو د الغ بیګ ته حکمرانی میلاو شو. نو چې کله حکمرانی ورته میلاو شو نو دی د یوسفزي چې کوم دی نو دی هغه ټایم کې په کابل کې دی ډېر زیات طاقتور و. نو چې څه وخت تېر شو نو د ګګیانو او د یوسفزو د ملک احمد خان چې کوم د پښتنو بیا هغه ټایم کې مشر و، د ملک احمد خان د خور د فاطمې په مسله باندې په سر باندې سو د دې او د ګګیانو د یوسفزو د ګګیانو سو جنگ شروع شو، او په هغې کې ډېر زیات وینه توی شوه او ډېر زیات قتل عام پکې وشو چې په هغې کې یوسفزي کامیاب شو، خو لکه ډېر زیات نقصان وشو. نو ګګیانو چې هغه جنگ بیلو نو دی الغ بیګ چې کوم د کابل حکمران و نو د ګګیانو شرارت وکړو. الغ بیګ ته یې وویل چې یوسفزي خو ډېر زیات اوس طاقتور دی او دی به ستا نه د حکومت ولې دی یو لمسو. نو الغ بیګ ویرېدو، چې ویرېدو نو بس دا منصوبه جوړه کړه چې د یوسفزو چې کوم 200 د سر مشرانو ځوانانو هغه یې راوغوښتل په دوکه باندې، ټوپک یې تېنه وسله یې تېنه بار کېښوده، دوکه یې ورسره وکړه او لاسونه یې ول وتړل د یوسفزو مشرانو له، او حکم یې جاري کړ چې صرف سلیمان شاه پرېږدی او باقي چې کوم نور ټول دي دا ټول قتل کې. نو چې کله
دی قتلول نو هغه ټیم د الغبیک پاسې د سلیمان شاه ته وی چې ما ستا په کور کې چې کوم دی نو لکه نمک خوړلی ما ستا نو ته وایه ستا څه خواهش دی نو سلیمان شاه ورته وی چې زما 3 خواهشونه دي یو خو دا دی چې د ټول نه اول خو ما قتل کې چې ځکه چې زه د خپلې قبیلې د خون خرابه او د قتل و غارت نشم لیدی دویم شرط مې دا دی چې دا ملک احمد خان دا ټول قتل کې خو ملک احمد خان زما د ورواره چې کوم دی نو دی پرېږدی بیا چې کوم دی نو او دریم خواهش چې کوم نو هغه دا چې کم تاسو د خلک قتل کې د سرداران د یوسفزو نو د دې را کونډې یتیمانان میندې خویندې چې کوم دي نو دي له اجازت ورکړي چې دي په هر طرف باندې ځي نو سلیمان شاه چې کوم دی نو د 3 وړه خبرې ومنلې شوې او 200 سرداران په یو ځای باندې قتل شو د یوسفزو د هغې نه پس د ملک احمد خان په نگرانۍ کې د یوسفزي قبیله چې کوم ده نو دي بیا رالو دلته پاکستان ته چې رالو نو هغه ټایم کې خو خیر پاکستان نو د پېښور علاقې ته رالو او پېښور صوابۍ او د مردان علاقو کې آباد شو دلته ولا د لزاک چې کومونو 300 کاله مخکې دلته آباد وو د لزاک هم پښتانو هغوی ولا ځایونه ورکړل د یوسفزو له او دلته کې دی آباد شو نو څه یوسفزي صوابۍ ته لړلو څه په مردان کې آباد شو څه په پېښور کې نو په صوابۍ کې چې کوم دی نو چې کوم یوسفزي دي نو په هغې کې دا د ټول نه نوموړی چې کوم سردار و ګجو خان بابا نو دی ګجو خان بابا چې کله لومبنی جنگ لړاوه نو هغه ټیم د ګجو خان بابا عمر 18 کاله او دی هغه ټیم د خپلې قبیلې سردار و او هغه جنگ چې کوم نو هغه جنگ د لزاکو د یوسفزو په منځ کې هغه ټیم شوی چې د یوسفزو یو جینۍ وه او هغې د چې کوم دی نو د هغې دریاب نه اوبه وړې او د لزاکو یو هلک ورته لاس واچو نو په هغې باندې ملک احمد خان هغې د پښتنو چې کوم مشر و هغه دا ووی چې د دې فیصله به بس داسې وشي چې د لزاکو ته یې وویل ستاسو جینۍ به راشي او زموږ هلک به ورته لاس واچي او دا خبره به ختمه شي خو د لزاکو وی نه تاسو ماجر خلک یې د بل ځای نه راغلي یې مونږ خو د دې ځای خلک یو داسې نشي کېدی بس هغه خبره سمې له ورنله او جنگ شروع شو د لزاکو د یوسفزو نو په هغې کې ډېره خون خرابه وشوه د لزاکو هغه جنگ بیلو یوسفزي چې کوم دی نو فاتح شو او د لزاک چې کوم دی نو دلته نه وتښتېدلو خو یوسفزي دلته کې بیا پاتې شو د نسل ته نه چې کوم خلک دی یوسفزو دغه د هغوی نه پاتې شوی دی دا و د پښتنو یو مختصر شانتې تاریخ زه امید لرم چې دا معلومات چې ما تاسو سره کوم شیر کړه نو دا به ستاسو خوښ شوي دا ویډیو هم که خوښ شوي نو دا لایک کې زما چینل سبسکرایب کې مهرباني